درې جملې زده کوو. اکثره چې د تګ باره کې مونږ خبرې کوو دلته مونږ ووهن استفاده کوو. اکثره دوستان غلطي کوي و استفاده کوي. و مونږ استفاده کوو مطلب موقعیت د چیرته ده، مطلب چیرته یې و bist du، چیرته کار کوي و arbeitest du. نو کله چې مونږ وایو ووهن وایو هغه مطلب د دې مطلب دا ده چې سفر چیرته کوي یا چیرته روان یې. لکه مونږ وایو بس چیرته دي، داسې وایو wohin fährt der Bus، wohin fährt der Bus، بس چیرته دي. که مونږ وایو ته چیرته دي wohin gehst du، نو تګ دپاره همیشه wohin استفاده کوئ. مونږ زده کړه بس چیرته دي. اوس وایو بس کله ځي، بیا داسې وایو wann fährt der Bus، wann fährt der Bus، بس کله دي. که وایو بس ولې ناوخته کړه، بس ولې ناوخته کړه، مهمه جمله ده او سخته جمله ده. ګورو چې دوستان یې صحیح لیکي که غلطه. که غلطه وي په کمنټ کې به زه صحیح جواب لیکم.